السلام علیکم. نن موږ خبرې کوو د سکینورین کریم په حواله سره کوم چې په ټوله دنیا کې میلاویږي، سعودي عرب په ګلف کنټریز کې هم میلاویږي. نن موږ په دې باره کې خبرې کوو چې دا څنګه کار کوي او په څه طریقه باندې استعمالول پکار دي او څنګه استعمالول پکار دي. صحیح ده. نو د ټول نه لومړنۍ خبره ده دې ته موږ میجیکل کریم وایو، څنګه چې ایویان ته یا وایټامین ای ته موږ میجیکل پیل وایو. دغه شانتې دا میجیکل کریم دی، مطلب دا چې په ډېر شی کنډیشنز کې استعمالیدی شي د سکین. د ټول نه لومړنۍ خبر دا چې دا هر قسمه اکنی کې استعمالیږي، کوم ته چې موږ دانې وایو تیرسري کې استعمالیږي، پورس کې استعمالیږي، مطلب دا چې سوري مخ چې د چای پای کې هم استعمالیږي، ډیډ سیل لړکول دپاره استعمالیږي، وایټنینګ دپاره هم استعمالیږي، د ګلو دپاره هم استعمالیږي. څنګه چې ما تاسو ته ووایي دا میجیکل کریم دی ته موږ وایو، نو په ډېر شی کنډیشنز کې استعمالیدی شي. د دې طریقې استعمال داسې دی ځکه چې موږ غلطي کوو، صحیح شو، چې دا موږ څنګه استعمال کوو. لومړنۍ خبر دا چې موږ ټیسټ وکړو، صحیح شو، د سکین ټیسټ. نو به څنګه کوو، صحیح شو، دا ایریا چې زموږ سره کمه ده دا هم د فیس په شانتې سینسیټیو ده، مخ په شانتې. د 24 غنټو دپاره تاسو دا په دې باندې لګولی شئ، صحیح شو. 24 غنټې بس دا تاسو وینځئ، کو فرض که ریډنس یې لږ کاز کړی نو خیر دی تاسو لګولی شئ، کو ډېر زیات یې کاز کړی نو دا سټاپ کړئ. لاولنۍ 2-3 هفتې چې دی صرف د شپې مخ وینځئ. صحیح ده. طریقه استعمال داسې ده چې د شپې تاسو وینځئ مخ، صحیح ده، په ښه صابون باندې یا په ښه فیس واش باندې، صحیح شو. بیا وچ کړئ او لاولنۍ 3-4 هفتې چې دی نو تاسو پرې 3 غنټې یا 4 غنټې لګولی شئ، بیا وینځلی شئ. صحیح ده. چې مخ ورسره عادت شو، صحیح شو، څه ریډنس یا څه الرجیک نه کاز کولی، صحیح شو، نو تاسو چې دی کنټینیو ساتلی شئ دا، بیا ټوله شپه هم استعمالولی شئ، یا په ټارګټ ایریا باندې یا په غوڼ مخ باندې. صحیح ده. بل دا خبره چې څوک چې هم دا کریم استعمالوي د هغو دپاره چې دی سن بلاک چې دی دا ډېر زیات لازم دی. صحیح ده. او ښه موئسچرایزر کریم چې دی نو هغه هم لازم دی. سهار چې تاسو راپاڅئ نو په ښه موئسچرایزر کریم باندې چې دی نو مخ مطلب دا په مخ لګولی شي، بیا پرې چې دی سن بلاک چې دی هغه هم لازم دی، نو هغه به لګوئ ورسره. ځکه چې موږ دا غلطیانې کوو، صحیح ده، چې موږ پرې سن بلاک هم نه لګو په خپل مخ باندې، نو د هغې سایډ افیکټ ډېر زیات دی. دې نه علاوه چې دی نو دا په پریګننسي کې هم نشي استعمالولی، کوم چې مطلب دا دی حامله ښځې دي هغه هم نشي استعمالولی، او کوم چې برست فیډینګ مدر دی هغه هم نشي استعمالولی. نو کوم ماشومان له چې پی ورکوي، صحیح شو، کمې ښځې نو هغه هم نشي استعمالولی. دې نه علاوه چې دا په اکزیما کې هم نشي استعمالولی، یو کنډیشن دی، صحیح ده، په هغې کې هم نشي استعمالولی. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ، صحیح ده، او انسټاګرام باندې هم میسج کولی شئ او یا کمنټ هم کولی شئ. انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي. مننه. السلام علیکم.